په بصره کې یو ځوان اوسېدی چې ډېر لوی ګناهګار او نافرمان و او د ده مور دی د ګناه څخه منع کوی، لیکن دی به نه منع کېدو. خو کله چې به د امام حسن بصري رحمه الله مجلس ته حاضر شو او بیا به لاړو، نو وبه یې فرمایل چې هم دا اوس امام حسن بصري رحمه الله داسې خبرې وکړې، یعنی چې د هغه وعظ به واورېدو نو وبه ډارېدو. کله چې د مرګ وخت راغی نو مور ته وفرمایل چې ای مورې، امام حسن بصري رحمه الله ته ورشه او عرض ورته وکړه چې زما خواته راشي او د توبې تلقین راته وکړي. مور امام حسن بصري رحمه الله ته ورغله او خپل د زوی حال یې ورته بیان کړو. امام حسن بصري رحمه الله ورته وفرمایل چې نه زه هغه ته ورځم او نه پرې لمونځ د جنازې کوم، ځکه چې هغه ډېر ګناهګاره دی. د هغه مور خفه شوه او واپس خپل زوی ته راغله او خبره یې ورته وکړه. نو زوی یې ورته وویل ډېره ښه ده، کله چې زه مړ شم نو زما په مرۍ یعنې غاړه کې راته رسۍ پړی واچوئ او په کور کې مې راکش کړئ او دا وایاست چې څوک د الله جل جلاله نافرماني کوي د هغه سزا به دا رنګې وي، او زما قبر په کور کې جوړ کړئ د دې دپاره چې زما څخه نورو مړو ته تکلیف نه وي، لکه څنګه چې زما څخه ژوندو ته تکلیف دی. نو مور یې هم داسې وکړه، په غاړه کې یې ورته رسۍ واچوله. نو په دې وخت کې مور یو آواز واورېدو چې د الله پر ولی رحم او شفقت وکړه، یعنی د هغه غاړې ته رسۍ مه اچوه. او بیا یې کور کې ښخ کړو. څه ګوري چې څوک دروازه ټکوي؟ هغې وویل څوک یې؟ نو جواب ورته وشو چې امام حسن بصري دی. امام حسن بصري رحمه الله راغلی او مور ته یې وفرمایل چې ما الله جل جلاله په خوب کې ولیده او ما ته یې وفرمایل چې ای حسن بصري، زما بندگان زما د رحمت څخه منه امیده کوه او زما د بنده مخ ته دروازه د رحمت مه بندوه. زما دې په خپل عزت او جلال قسم وي چې ما دته مغفرت وکړو او جنت ته مې داخل کړو. عبرت. ګرانو مسلمانانو، تاسې واورېدل چې یو ګناهګاره ځوان چې خپل په ګناهونو پښیمانه و او له الله جل جلاله څخه ډارېدی، الله جل جلاله ورته مغفرت وکړی او جنت ته یې هم داخل کړی. نو راځئ چې موږ هم د الله جل جلاله په دربار کې د خپلو ګناهونو څخه توبه وباسو. که موږ هر څومره ګناهګار یو، الله تعالی خو ډېر مهربانه او بخښونکی دی، خو د توبې موقع فقط د مرګ نه مخکې وي، د مرګ نه وروسته بیا خو پر انسان د توبې دروازه بندیږي. ټولو ملګرو څخه هیله کوو چې زموږ دغه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړي، هم یې خوښ کړي او هم د نورو ملګرو سره شریک کړي، یا نور ملګري ورته هم راوبلئ، او هغه ورونه چې هغې زموږ چینل سبسکرایب کړی دی او سبسکرایب سره که فکر لري په خوا کې دغه د زنګ علامه وي، که په دې زنګ علامه باندې کلیک کړی نه وي نو په دې علامه باندې هم سره کلیک کړئ چې هر نوی ویډیو ټولو ته په یو ځل باندې ورځي.